دوستانو سلامونه احترامات مې قبول کړئ په دې هیله چې جوړ او روغ واوسئ. دوستانو نن د یو ویډیو سره درته راغلی یم. اکثره دوستان غواړي چې په انټرنېټ کې پیسې وګټي. ډېرې طریقې شته دوستانو د پیسو د ګټلو. انټرنېټ داسې یو دنیا ده چې په هغه کې داسې کاروبارونه کېږي چې د میلیونو د بیلیونو د ټریلیونو کاروبارونه کېږي. دا کومه درواغ خبره نه ده. په دې کې هیڅ شک شبه نشته چې تاسې په انټرنېټ کې په کروړاو کاروبارونه کولی شئ، هم پیسې ځینې ترلاسه کولی شئ، او دا یوازې دا په نظر کې مه نیسئ چې تاسې به ګټه کوئ، کیدای شي ستاسې تاوان هم وکړي. عیناً د انټرنېټ د دنیا کاروبار دا رقم دی لکه موږ تاسو چې په دکانداري یا په بل تجارت کې ګټه او تاوان کوو، د انټرنېټ د دنیا کاروبار هم دغه رقم دی. نو موږ تاسې به یوازې د ګټلو امید نه کوو، موږ تاسې داسې امکان لري چې موږ تاسې دې بایلوو هم. که چیرې موږ تاسې سرمایه ګزاري کړې، کیدای شي سرمایه ګزاري مو بې ځایه ولاړه شي. که موږ تاسې وخت ضایع کړی، کیدای شي وخت مو بې ځایه ولاړ شي. خو دا کیسې ورسره تړلې دي. هر کاروبار چې کوئ د دې در مخه چې کاروبار شروع کړي، تاسې پلټنه په کښې کې وکړئ دوستانو. سرچ وکړئ په ګوګل کې، یوټیوب کې، په نورو ځایو کې د یو یار دوست سره چې هغه په نېټ کې لږ ډېر بلد وي، د هغه څخه معلومات ترلاسه کړئ. انشاءالله ستاسې ستونزې به حلیږي او تاسې ته به د حل لاره پیدا کېږي. نو دوستانو نوره ویډیو نه اوږدومه. د دغه سایټ په اړه تاسې ته نن معلومات ورکوم چې څنګه تاسې په دې کې اکانټ جوړولی شئ، څنګه تاسې په دې کې ملګري اړولی شئ، یعنې ریفلس، څنګه تاسې د هغو څخه پیسې ترلاسه کولی شئ. که چیرې تاسې کار کوئ که نه کوئ، هغه چې کار کوي تاسې ته پیسې راځي. او بل دوستانو دا پیسې تاسې څنګه راایستلی شئ، کار څنګه پکښې کولی شئ. دوستانو دا ټوله زه په دې ویډیو کې تاسې ته وایم. راځئ دوستانو په ویډیو شروع کوو. دوستانو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګولې پر بټن کلیک ووهئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تر تاسې پورې ژر تر ژره راشي. دوستانو تاسې دغه سایټ ته د دوو طریقو څخه داخلېدلی شئ. لومړی کله چې تاسې براوزر خلاص کړئ، هر براوزر چې تاسې به په سر کې ولیکئ pen.money.club. دغه د ویب سایټ ادرس دی. کله چې مو دا ولیکئ دوستانو، تاسې ته دغسې یو صفحه خلاصېږي. دغه تاسې د دغه ځای څخه ځان راجستر کولی شئ. او یو هغه رقم دوستانو چې تاسې ته یو انډیوال لینک راستولی، که په واتساپ کې، فیسبوک کې یا په داسې نورو ځایو کې چې تاسې ته دا لینک راستولی، که چیرې تاسې د لینک د لارې څخه غواړئ چې ور داخل شئ، هغه یوه خبره په کښې کې ده دوستانو. زه به تاسې ته لینک یې په ښکاره کړم. ما ته یو چا لینک راستولی دی. دغه لینک دی دوستانو. کله چې زه د دغه لینک د لارې څخه داخلېږم، ما ته به هغه زه چې کار کوم ما ته به 10 سنټه راکوي پر یوه دانه اعلان باندې. خو دغه چا چې ما ته دا لینک راستولی دی، دغه ته به هم 15 سنټه ورځي. ځکه چې زه کار کوم 15 سنټه هغه ته ورځي. هغه زه بیا وروسته درښیم. دغه ریفل دې ته وایي، یعنې زه کار کوم هغه ته به دا لینک ورځي، دا پیسې به هغه ته هم ورځي. نو زه اوس د یو انډیوال د لینک د لارې ورته داخلېږم، مې کو چې هغه ته هم یو څه پیسې ورځي. دلته هغه لینک داخلوم او زه سرچوم. عیناً دغسې صفحه تاسې ته خلاصېږي. هېڅ فرق نه کوي، صرف په دا سر کې تاسې لمبر وینئ. دغه لمبر دغه ریفل دی چې تاسې ته دغه اکانټ راستولی دی. اوس که چیرې تاسې داخل شئ، دغه ریفلس به ستاسې. دلته به تاسې دوستانو دغه ټوله مطالعه کوئ. زه به داسې په لنډ ټکو کې درته ووایم. دوستانو دلته تاسې وګورئ، وایي watch commercials advertising and we will credit up to 10 cents to your account for an ad unit display. دلته لاندې نوشته دي، ګوره دا لوړ په بیا هم درته ووایم. attract referrals and get 50 from their earnings transfer to your account. کله چې دوستانو دغه تاسې د یو چا ریفرل یاست، اول خو ده وایي تاسې ته پر یوه اعلان باندې چې تاسې یې ګورئ
پر هغه اعلان باندې تاسو ته 10 سنټه درکول کیږي 10 سنټه تقریبا 100 سنټه $1 کیږي $1 تقریبا 90 افغانۍ کیږي نو تاسو خپل حساب ورته وکړئ او دلته دوستانو لاندې نوشته دي چې تاسو ته به 50 سنټه که چیرې تاسو ریفلس ولري 50% به د هغه د ګټې څخه تاسو ته راځي دغه په ګټه کې هیڅ ستونزه نشته د سایټ والا تاسو ته 50% درکوي هغه مشکل نشته نو دلته به تاسو وګورئ دوستانو زه نور هم درته تشریح کوم وایي your earnings are practically unlimited and depend on your time you spend in front of your PC ګوره دا نور بیا زه تاسو ته په لنډ ټکي کې وایم working on the average 3 to 5 hours a day you can get paid from $50 to $300 or even more to your account دوستانو دا دی وایي چې تاسې نور هیڅ په دې کې پانګه اچونه نه کوئ یوازینی چې تاسې دلته دا کار کوئ دا ستاسې وخت ضایع کیږي چې څونه وخت تاسې د کمپیوټر مخ ته کښېنئ او دا کار کوئ د کمپیوټر یا د ټلیفون فرق نه کوي ځکه چې دا سایټ اوس په دواړو کې کار کوي تاسې چې وخت د ټلیفون یا د کمپیوټر مخ تېروئ تاسې هغونه پیسې ګټئ د 50 څخه تر $300 دی وایي اور even more to your account شاید نورې هم تر 300 وګټئ ځکه چې تاسې څونه وخت تېروئ څونه کار کوئ هغونه به ستاسې پیسې او ستاسې ګټه زیاتیږي او دلته وایي by all earned funds are saved in the personal account of the employee and are paid to your bank وایي ټوله ستاسې ګټې چې تاسې کړې دي ستاسې ټوله سامان آلات پرسونل یعنی شخصي پروت دی هیڅ مشکل نشته په یوه ساعت کې به ستاسې که چیرې تاسې وغواړئ چې د بانک د لارې څخه یې ترلاسه کړئ یا هم داسې بل سایټ یې د هغه د لارې ترلاسه کړئ هغه زه تاسې ته وایم چې څنګه یې تاسې ترلاسه کولی شئ تاسې ترلاسه کولی شئ مشکل نشته نو دوستانو دا مې درته وویله دلته لاندې نوشته دي دوستانو ګوره وایي top 50 on earnings for 4/11/2018 دا د څلورمې ورځې یا د څلورم تاریخ د 11 میاشتې 2018 کال دا هغه خلک دي 50 هغه لوړترینه خلک دي چې د پیسې ایستلي دي ګوره دلته نوشته دي paid out دا چا ایستلي دي دلته ګوره دا نوشته دي الندی دی پلانکی دی بسلانکی دی دا نومان خو تاسو ته درمانمیږي دی دوغه نه ایستلي دي دوغه نه ایستلي دي دا ګرده پیډ آوټ سوي دي دا دوی ایستلي دي اوس راځو دوستانو دلته لاندې دغه ته لږ متوجه سئ دوستانو دلته د پیپر ویو اف د اډ یونټ از انکریزد اپ ټو 10 cents کله چې تاسې یو اعلان وګورئ تاسو ته 10 سنټه درکول کیږي دا پر 28مه د 8مې میاشتې د 2018 کال په 2018 کال د 8مې میاشتې پر 28 تاریخ باندې دا اپډیټ شوی دی لاندې داسې نور هم دغه دی چې د شان اپډیټ شوی دی تاسو د پیپال له لارې هم دغه پیسې راایستلی شئ راځو دوستانو دلته په رجسټر باندې کلیک وهو که چیرې تاسې نوي یاست په رجسټر کلیک وهئ او که چیرې تاسې دغه اکانټ لري یوزر نیم پاسورډ ورکړئ ستاسې اکانټ خلاصیږي اوس زه په رجسټر باندې کلیک وهو کله چې مو په رجسټر کلیک ووهئ دلته به تاسو ته داسې یو صفحه خلاصه شي نیو یوزر رجسټریشن دغه نوي یوزران چې راځي دلته تاسې خپل نوم وراچولی شئ لوړ به دوستانو لوړ به تاسې خپل نوم نه وراچوئ داسې نوم به وراچوئ مثلا ګوره دا دی زما نوم اوس هم پکښې کې دی زه بیا تاسو ته وایم چې زما اکاونټ څنګه خبره وه څنګه بند شو څنګه نه شو بند دا ټولې بیا زه تاسو ته وایم څنګه ما پیسې راویستلې نه مې راویستلې څومره کار ما په دغه کې وکړي ځکه چې زه د 2.5 کالو د 2 کالو تقریبا د دغه سایټ تجربه لرم چې ما په دې سایټ کې کار کړی دی هغه زه بیا تاسو ته په بله ویډیو کې انشاءالله وایم د ټول داسې درته تشریح کوم چې څنګه دی دا سایټ آیا حقیقت لري نه لري او داسې ورته نور سایټونه ګور دا زه تاسو ته وایم ځکه چې اوس هغه د چا پر چا باندې په یوټیوب کې او په ګوګل کې بیخي غالمغال دی چورو چپاو دی هغه پر دې اړه باندې چې تاسو په انټرنېټ کې پیسې وګټئ زه د هر څه دا درته وایم دوستانو هیله لرم چې هغه کسان خو څخه خبره نه کړي که چیرې په دې کې تاواني کېږي نو دوستانو دلته به تاسو یوزر نیم مثلا هر څه چې وي تاسې خپل نوم ورکئ د نامه سره دوستانو دلته به دی درته وایي یوزر نیم انګلیش سمبولز اند نمبرز
نوم یوزر نیم چې مو کله ورکړي د هغه څخه بعد به دوستانو تاسې دلته یو نمبر منبر یا داسې سمبول دغه ته وایي دغه شیانو ته تاسو زما په کیبورډ کې وینئ دغه ته سمبول وایي دغه شیان به تاسې یو پکښې کې استعمال کړئ زه دلته نظیر زه دلته بل چاته ګرسر کې جوړوم دوستانو ګل دا یې هم اټ احمد ګل اټ احمد دغه زما یوزر نیم سو که چیرې په دا نامه باندې بل نه و دی زما څخه دا قبلوي دلته زه خپل ایمیل ادرس ورکوم د هغه چا ایمیل ادرس ورکوم چې دغه اکانټ زه اوس ورته جوړوم پاسورډ پسې ورکوم دوستانو دلته به تاسې پاسورډ ورکړئ په خپله خوښه چې هر پاسورډ تاسې ورکوئ خو زه دلته پاسورډ ورکوم تاسې یو ګړی انتظار سئ دوستانو ما پاسورډ ورکړئ دوستانو دلته په دا لوړ کې تاسې پاسورډ ورکوئ او په دا لاندې کې وایي ریپیټ پاسورډ یعنې هغه پاسورډ چې تاسو په سر کې ورکړی دی په لاندې کې هم عیناً هغه شی تاسې پاسورډ ولیکئ ناولده پاسورډ مه لیکئ حتی چې یو توری د هغه تیر پاسورډ څخه غلط یې لا هم ستاسې څخه نه کوي لاندې نمبر آن د پکچر په دغه عکس کې ګوره تاسې وینئ چې کوم نمبر دی تاسې به دلته ولیکئ ما لیکلی دی 9906 دا نمبر یې ماته راکړی دی په د عکس کې دی هغه ما دلته ولیکئ دلته به تاسې په رجسټر باندې کلیک ووهئ دوستانو دلته زما یوزر نیم غلط دی هغه زه صحیح کوم راځم دلته دغه شی ایسته کوم د دې پر ځای ډاټ ورکوم کله چې مې ډاټ ورکړي زه بیا راځم په رجسټر باندې کلیک وهم ګوره وایي یو آر سکسسفولي رجسټرډ اینډ کان سټارټ ورکینګ ماته وویله چې تاسې ځان رجسټر کړئ تاسې اوس کار کولی شئ پر اوکې باندې کلیک وهم یو ګړی انتظار کېږم دوستانو زما پروفایل جوړ شو دا زما پروفایل دی تاسې وینئ چې زما پروفایل جوړ شو اوس دلته دوستانو زه به د دغه سره څخه به شروع کړم دلته به تاسې ته وښیم دا ستاسې یوزر نیم دی ګل ډاټ احمد صحیح دی ارن دا هغه پیسې دي چې تاسې خپله ګټلي او دلته دوستانو تاسې وګورئ دلته دغه ریفلس اټراکټډ دا هغه پیسې دي دا پیسې نه دي بخښنه دي دوستانو دا هغه کسان دي دلته تاسې ته دغه صفر چې دی د دې پر ځای تاسې ته نمبرونه راوړئ دا هغه کسان دي چې تاسې دا لینک ورته استولی هغه د ستاسې د لینک د لارې څخه لکه اوس چې ما ځان رجسټر کړئ چې داسې ځان رجسټر کړئ ستاسې څخه دلته دغه صفر ایسته کېږي نمبر درکول کېږي یعنې دغونه کسان ستاسې ریفلس سته earned by referrals دا هغه صفر دی دوستانو دغه د ډالرو نښه هم ورسره شته چې هغه کسان تاسې دا لینک ورته استولی ستاسې ریفلس جوړ شوي دي او هغه چې ګټه کوي تاسې ته نیمه یا 50% تاسې ته هم راځي دغه د هغو ګټه ده دلته دوستانو وایي اپډیټ ایوری 5 minutes په هرو 5 دقیقو کې دا خپل اپډیټېږي ستاسې څخه هیڅ نه غواړي دلته ویدرا منی دا چې تاسې پیسې بانک ته استوئ یا هم د دې ځای د دغه سایټ څخه پیسې ترلاسه کوئ دلته لاګ اوټ دی لاګ اوټ یعنې تاسې د دې صفحې څخه وځئ لکه د فیسبوک یا داسې د فیسبوک څخه چې تاسې وځئ دغه رقم تاسې د دې ځای څخه وځئ نور دې خواته شی نشته اوس راځو چې کار څنګه پکښې کوو دوستانو دلته سټارټ واچینګ پیډ اډز پر دې باندې کلیک کوو پر دې چې مو کله کلیک وکړئ تاسې ته به بخښنه دي زما نېټ هم څه ناڅه کمزوری دی دوستانو تاسې ته به داسې یو سفر خلاصه شي دلته به تاسې لاندې وینئ دغه اعلانات تاسې ته پیسې درکوي دلته دوستانو دغه عکس وینئ 55 تاسې به دلته 55 وهئ تاسې زما اکانټ ولیدئ چې صفر و کله چې زه پر دې دلته 15 دغه زه اوس وهم 15 دا چې مې کله کلیک ووهئ ماته لس سنټه پر دا هر یوه کنټینیو یا پر دا هر یوه نمبر باندې راکول کېږي تاسې ته به زه یې پلا ښکاره کړم ګوره دا دی دا دوه په دې معنا چې 20 سنټه شوله دا 20 سنټه دي او که چیرې دا بلې خواته واوښتله باره $1 $2 $3 دا رقم دی خو دا 2 چې دي اوس تاسې وینئ دوستانو دغه 2 معنا 20 سنټه
دلته به زه دغه یو اعلان له بل درته واړومه 58 کنټینیو. دلته تاسو ګورئ 30 سنټه سوله چې 3 سوله دا معنا 30 سنټه. دوستانو ډېر اسانه دی، تاسې په دې کې کار کولی شئ او که چیرې تاسو وغواړئ دوستانو چې دلته ریفلس پیدا کړئ د هغه لینک د خپل لینک د لارې تاسې څنګه لینک ورته استوئ هغه به هم درته وښیم. دوستانو تاسو به باره ولاړ شئ یوزر ایریا ته، پر دا ځای باندې چې کله تاسو کلیک ووهئ تاسو ګورئ دوستانو دلته لینک ټو اټراکټ ریفلس دا هغه لینک دی چې تاسې و ملګرو ته ور واستوئ. هغه چې کله په دغه لینک باندې راجستر سي تاسې به د هغه د پیسو څخه 50% تاسې ته راځي، یعنې دلته به تاسې هغه پیسې ترلاسه کوئ earned by referrals. نو تاسې دا لینک څنګه کاپي کولی شئ دوستانو؟ دغه لینک دی تاسې ګوره داسې ګوته پر کښېږدئ، دلته به تاسې پر دغه باندې سلیکټ آل او دلته به یې کاپي کوئ. کله چې مو کاپي کوئ دوستانو تاسې په وټساپ یا په فیسبوک یا داسې په هم بل ځای کې استولی شئ. دوستانو ویډیو ډېره اوږدېږي، تاسې دغه کارونه اوس ورسره وکړئ، خو زه په بله ویډیو کې د دغه سایټ حقیقتونه د دې د پیسو د ایستلو طریقه دا ټولې درته ښیم. اوس ویډیو ډېره راڅخه اوږدېږي، ښایست ستاسې حوصله هم راته ختمه شوې. تاسې اوس ځان داخل کړئ په کښې کې ریفرس پیدا کړئ، وروسته بیا زه تاسې ته وایم چې څنګه تاسې پیسې ځینې ایستلی شئ. زما سره اوسئ دوستانو، تر بیا پورې ښې چارې.